زمون په کتابونو کې په بعضې کتابونو کې دا حدیث په اول کې راوړی شوی دی او علما چې د حدیثو کتاب شروع کوي نو د دې حدیث نه شروع کوي او د دې حدیث د احادیثو په باب کې ډېر لوی اهمیت دی. تر دې حده پورې امام ابو داود رحمت الله علیه وایي ټول سنت څلورو حدیثو کې رابند دی. څلورو احادیثو کې ټولو سنتو ته اشاره ده، یو پکې دا دی. او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه وی چې د ټول سنت اصل او بنیاد 15 حدیث دي او په هغه 15 حدیثو کې یو حدیث دی انما الاعمال بالنیات دی. د سکول کتابونو کې د کالج کتابونو کې مشته او عام خلکو تم دا حدیث تقریبا یاد دی. د دې حدیث مقصد سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په منبر دا حدیث ویلو او بیا د نبی علیہ السلام نه پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په منبر دا حدیث ویلې دی. بعض الفاظ داسې دي ایها الناس، اے خلکو، انما الاعمال بالنیات، دا اعمالو تعلق د نیت سره دی. او واقعه داسې پیښه وا کتابونو کې لیکلي دي یو کس مهاجر ام قیس هغه مدینې منورې ته هجرت کړی خو لوی مقصد یې دا و چې هلته یو ښځه و ام قیس هغه خوښه وه نو هغې سره به نکاح وکړمه. لومبۍ زمانه وه، دا پته ورته نه وه، مطلب یې دا وه پښتانه وي راشه په یو ډز به 2 مرغۍ ولم او په یو کار کې به 2 مقصده حاصل کړم. پښتانه وي هم هما هم خرما، زه راشه هجرت به م وکړم، نبي علیه السلام به خوشحاله شي او مدینې شریفې ته به م لاړ شم، د اسلام ګړه دی هلته به ورسم د رسول الله مبارک سره. وړه کې زیات سوچ دا و چې ام قیس یو ښځه وه همې خوښه ده کیدای شي هغه هم زه په نکاح والم. دی سوچ و، لومبۍ زمانه وه. وروستو رسول الله مبارک د صحابو اصلاح کوي نو حضور پاک ته چا الوې چې فلانکي خو هجرت وکړو، ټیک ده د الله رضا به مقصد وه او مدینې ته م راغی، دین به م زده کي، شریعت به م زده کي، خو یاره لوی مقصد یې دا دی چې د ښځې ګورې مقصد دی اصل دا دی چې د مطلب یې دا و چې دا ښځه ما سره واده وکړي او نکاح وکړي. نو حضور پاک په منبر او فرمایل انما الاعمال بالنیات چې د عمل تعلق نیت سره دی. او بیا څه فرمایي انما لامرئ ما نوی چې سړي د کم څیز کم نیت وکړه نو الله د هغې نیت مطابق هغه له اجر ورکوي. که نیت یې خراب و نو بیا اجر نه ورکوي او بلکې ګناه لیکي، او کنیت خو نو اجر او ثواب ورکي. او بیا سوی من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، که چا د مکې نه مدینې ته هجرت وکړه ځکه هغه وخت کې دا یا اوس بل هجرت هم کوي د الله دپاره او مقصد یې دا چې الله راضي شي او د الله د رسول تابعداري وشي، د الله تابعداري وشي. دی مقصد دی، لوی مقصد. که داسې واړه نیتونه پکې بې اختیاره راځي نو په هغې الله نیوکه نه کوي. نو هجرت مقبولتن علما لیکي که هجرت الله و رسول ته قبول دی، چې قبول شو نو لوی ثواب په الله ورکوي. د هغې ثوابونو ذکر هم الله قرآن شریف کې بل ځای کړی دی ومن یهاجر فی سبیل الله، چې چا د الله په لار کې هجرت وکړو نو یجد راضی آیت کے اخر کے راضی یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا، خدای بدل دنیا کے فراخ روزی ورکی، دنیا کے بیم اللہ مالدار کی او آخرت کے خوی اجر و ثواب پا اللہ وروڑی دا اللہ با آخرت کے ثواب ورکی. لکہ صحابو چے ہجرتو کو خالص تا اللہ دا رضا دا پار دا سے ہجرتون صحابو اکڑل قسم پا خدای صلی سوچو کہ دا صحابو نیت لا سنگو صرف اللہ دویمه خبره پکې نه وه، صرف د الله رضا. ښځې پرېښې دي، دا د ډېرو خلکو نه ښځې پکې پاتې شي. 2 بیبیانې وې د حضرت عمر او هغه وخت کې هغه په مکه کې پاتې شوې، هجرت یې تېو. او چې بیا کله آیت راغی چې کافرانو سره نکاح ممنوع ده نو بس خبره خلاصه شوه. نو یو کس یو بیبي یو سره نکاح وکړه او بل یې بل سره نکاح وکړه. ښځه پرېښودل اسان کار خو نه دی. حالانکه دغه وخت چې هجرت کېږي نو د مسلمان د کافر سره نکاح جایزه ده، د کافرې ښځې سره هېڅ مشکلات نو ښځې پاتې شي. ور دې ته ایمان و. موږ نن د دنیا دپاره الله پرېږدو، موږ نن دنیا دپاره مونځ له نه ځو. دا زموږ سوچ دی، غلط سوچ روان دی.
مونږ دکان به هلته به بانک ووی او زه ویم یاره که مانځله ځمه نو ګاک رانه ځي دکان به بندوم او دا سودا به دننه کوم او بیا به راوباسمه او غله نه غله ونه کي او ګاک به رانه لاړ شي ګاک قیمتي دی که الله قیمتي دی پیسه قیمتي ده که الله قیمتي دی تکبیر تحریمه خو ډېرو خلکو نه لاړ د هغې خو هېڅوک پروا نه ساتي بلکل زه بس اخر رکات کې هم شریک شم پروا نشته تکبیر تحریمه اوهو د هغې څومره ثواب دی رسول الله مبارک فرمایي چې څلوېښت ورځې دې لمونځ وکړه څلوېښت منځونه دې وکړه څلوېښت ورځې دې لمونځ وکړه او تا تکبیر تحریمه را لاندې کړه د دوو څیزونو نه به الله امان درکوي د دوو نه یو د نفاق نه په نفاق به نه مرې یو به د اور نه د الله امان در موږ هېڅ پروا نه سر هېڅ د تکبیر تحریمه خیال بلکل زموږ نشته سوچ زموږ نشته چې موږ نه تکبیر تحریمه لاړ صحابهو به جړل ورپسې زموږ اکابر علماو به جړل ورپسې موږ نه تکبیر تحریمه لاړ او موږ پروا نشته دلته به مونځ ولاړي هلته به رنګ وشي دی به هغه د جومات ګوټ ته لاړ شي ملګري سره به ګپ شپ لګوي او عشا به مانځه جمع ولاړه ده ګورې هلکه ملګري قیمتي دی او که الله قیمتي دی د فرق وساتئ رونو ګورئ په دې ځان پوه کړئ الله د هر چا نه مخکې دی رسول د هر چا نه مخکې دی دې ته هر چا نه مخکې دی ښځه به هم د الله او د رسول د وینا مقابله کې د خاوند نه بند الله او رسول خفه کېږي او دلته خاوند خفه کېږي خاوند د خپل کار کوي خو چې الله او رسول خفه سړی به هم د ښځې په مقابله کې الله او رسول نه پرېږدي کم ځای کې چې تابعداري د الله او رسول لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق که بادشاه دی که هر څوک ځای به رستو وی ښځه به رستوي خاوند به رستوي بچي به رستو الله به مخکې او رسول به مخکې دا فرق موږ نه کوو یو دوست څه شی تا د ټیلیفون کې څه چل به وشي که ته ورته ووایې چې رورې رستو خبرې وکړه مانځه وخت خبره موچته وه بند کوه ده څه چل به وشي ګپ شپ د سره لګوي فضول وخت هم ضایع کوي او خپل هم ضایع کوي زموږ ټیلیفون سي دوست مخکې دی الله رسته دی د څونه غلط سوچ دی ملګری مخکې دی الله رسته دی ګاک مخکې دی دکان مخکې دی الله رسته دی دا باید چرې نه کوي څومره دکانداران دي او که زمینداران دي او که نوکران دي ټولو ته دا درخواست دی ټولو ته چې د بانک په وخت کې جومات ته دی بانک چې وي فوراً جومات ته دی او دس به وکړې پنځه شپږ منټه لس منټه خو دې په اودس لګي او د هغې نه پس یو څلور رکاته نفل به وکړي او د مونځ انتظار چې کې نو چې څومره حضور پاک فرمایي سړی د مانځه انتظار کوي هغه مر الله اجر ورکوي جومات کې ته کېناستې او پنځه منټه او لس منټه د مونځ انتظار وکړه رب العالمین به په هغې اجر درکړي او یریږه مه رزق د خدای لاس کې دی کاروبار د خدای لاس کې دی ډوډۍ خدای سره د عمر خدای سره دی بچي خدای سره دی تا الله خوشحاله که الله نه غیرتي ذات بل نشته الله به تا چرې هم نه خپ مونږ هر څه پرېږدو هر څه مونږ برباد هر څه مو تباه کړې دې ښاریو کې د دکانداران بیا هم یو چل کوي هغوی دوه درې جومات وي نو یو کس یو ملګري یو جومات ته لاړ شي هلته به یو به مثلا لمونځ کوي نو بل جومات کې په یوه نیمه کېږي نو بعضې ملګري بل جومات ته لاړ شي که دا سیله ډېره ښه دا بیا ډېره دی بهتره خبره ده ځکه مونځ د ټولو د جمع لاندې کوم دا هم یو ښه طریقه ده جوماتونو کې امامان دا چلو کې چې یو جومات کې په یوه کېږي بلکې په یوه نیمه کېږي یو کې په یوه کېږي بلکې په پاو باندې کېږي یو کې په پاو کم کېږي بلکې په پاو باندې کېږي چې دومره فاصله پکې وي چې خلک په اطمینان منځو کې لاړ شي نو بل ملګری په بل جومات ته لاړ شي بعضې دوستان کوي داسې دا ښه طریقه ده خو د ګاک دپاره او د رزق دپاره او د نوکرۍ دپاره نن سبا خو په حکومت هم د بانک په وخت کې د مانځه په وخت کې وقفه ورکوي ډوډۍ له مونږ چوټي کوو که نه کوو او د اسماتې له مونږ چوټي کوو که نه کوو دوست راشي هغه له چوټي کوي که نه کوي الله نه ولې نه کوي بس دا ذهن کې د نن نه پس واچوي ټول ملګري که تاسو یو قسمه اواز څوک اوري نو د ګاک نه د نوکرۍ نه د هر سره به مونږ الله او رسول مخکې کوو نو دې کې به مونږ له الله په دنیا کې هم خیر راکوي او په آخرت کې به مره له خیر راکوي دا بس دا ذهن کې بس د نن نه پس فیصله کوي بس چې الله بس اواز وشي ماته زه به جومات ته ځم نیمه ګنټه دی زما دکان بند دي پنځلس منټه یې زما دکان بند دي او زه به الله خوشحاله کړم ماله به رب العالمین رزق راکوي رزق د الله په په ډېرې پیسې در سره یو در باندې بند کړي بیا به څه کوې او سم دي داسې خلک مې لیدلي دي چې ښه د دولت خاوندان دي ښه ډوډۍ ده ښه مال دی او پرهیز دې نه خوري څه به کوې مخامخ به راته پروت یې والله بوي زه ما راته کېښود ته ته وخوره ده ما دله درکه او ته وخوره ده بیا به څه کوې
نو ګورې الله قادر دی، الله راضي ساته، هر کال د الله د رضا دپاره کوي. نو صحابو کې دا صفت و، هغې بچي او ښځې الله دپاره الله یې غشتې دی، ښځې م غورځولې دي، الله یې غشتې دی او بچي م پرېښودلي. د الله په مقابله کې حضرت ابو سلمه او حضرت ام سلمه دا دوه صحابه کرام دي، یو بل سره انتهایی مینه ده، دومره محبت او دومره مینه یو بل سره ده چې دا مثالي مینه ده. په دنیا کې دومره مینه د خاوند او د ښځې لکه د دې دواړو چې یو بل سره کومه مینه وه، دا مثالي وه. د الله دپاره لاړل، حبشې ته هجرت یې وکړ، په مکه مکرمه کې حبشې ته هجرت آسان کار خو نه و. دا خو اوس ګران دي حبشې ته تل، د مکې نه جدې ته اوښانو به تل خلک، آسان کار دی. 100 کیلومیټره مزل د دریابه خور، بلکې 100 نه هم زیات دی. دا به غریبانان لاړل او پیاده مزلې به یې کولې، پیاده به تل، او ګرمي د مکې او د جدې تاسو ته معلومه ده، یا په اوښانو به تل، چې بیا به جدې ته ورسېدل، بیا به انتظار کوو د کشتۍ. نو په کشتو کې به پورې غاړه پورې وتل، سمندر دریاب کې جدې ته بالکل اپوزي پورې غاړه، د سمندر دریاب نه پورې غاړه بیا افریقا ده او حبشه دا ملکونه دي، په سترګو په نظر نه راځي. جاز کې به بحري جاز کې به تلل، هغه داسې بحري جادونه نو لکه زمونږ د دې په شانتې غټې غټې کشتۍ به وي، هغې کې به سواره شو، نو څه به پکې داسې مو چې په لاره به کشتۍ غرقه شي، بله دنیا به پکې مړه شو. د خطرې سفر به د نجاشي زوی رسول الله مبارک له راته د حبشې نه د پیغمبر علیه السلام ملاقات له، او کشتۍ غرقه شو، هم پکې مړ شو، شهید شو پکې، او نور هم د دنیا خلک پکې مړه شو. دونه د خطرې سفر، خو الله دپاره چې الله خوشحاله شي. نو لاړل ښځه خاوند حبشې ته لاړل، په پردي ملک کې، په پردي وطن کې. بیا د افریقې خلک ستغم دی، سخت هم دی. خو هلته یو بادشاه و، نیک سړی و، صالح انسان و، اصحمه نوم یې و. نجاشي به یې ورته وی، بس هغه په زړه کې الله د حضور پاک مینه اچولې وه او د صحابو مینه اچولې وه. وروستو الله مسلمان هم که هغه بادشاه. نجاشي غایبانه به پیغمبر علیه السلام ایمان راوړ او مسلمان شو، او چې کله بیا وفات شوی و، نو پیغمبر علیه السلام غایبانه په 2 کسو جنازه کړه، یو پکې دی. نو چې حبشې ته لاړل، نو یو ځل داسې غلطه پروپیګنډه وشوه، وی د مکې خلک مسلمانان کړو. نو دا ښځه خاوند واپس راغله مکې ته. ورسونه تکلیف دی، هجرت کلی پرېښودل، وطن پرېښودل آسان کار دی. هم سړي وطن پرېښود ابو سلمه، هم یې ښځې وطن پرېښود. چې واپس راغلل خبره غلطه وه، خبره دروغ وه. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت کړی، نو دی بیا مدینې ته روان شو. دې ته مینه وه، دې ته د الله رضا وه. مدینې ته روان شو، نو چې مدینې ته روان شو، نو د دې ښځې قوم یې راغی، او دی ابو سلمه ته وایي، دې سړي ته وایي دا لور په تا مو خرڅه کړې خو نه ده، دا خو لور کله په یو وطن ګرځې او کله په بل وطن ګرځې، په بیه غشتې ده، ستا وینده ده. داسې کې که ته په هر طرف ګرځې ځه، موږ خپله خور د سره نه پرېږدو، موږ خپله لور نه پرېږدو، دی دې ساره. لیکن داسې چل وکړه او داسې د مینې ښځه جناب چې یو ځل دواړه یو بل سره کېناستل. نو دا ښځه دې خاوند ته وایي، وی یو کار نه کوو، اجې یو لوز وکړو. وی څه لوز؟ وی داسې به وکړو، که زه مخکې مړه شوم چې ته زما نه پس بله ښځه ونه، او که ته مخکې مړ شوې، زه به ستا نه پس بل خاوند نه کوم، بس چې موږ دواړه په جنت کې هم 2 په 2 وی. که ته زما نه پس بله ښځه وکړې، خو ستا به بله ښځه م شي، نو بیا به جنت کې زه م یم، د سره به هم در سره. او که ما ستا نه پس بل خاوند وکړو، نو قانون دا دی چې د کومې خاوند په نکاح کې ښځه مړه شو، جنت کې به هغه سره. که ستا نه پس مې بل خاوند وکړو، نو بیا خو به جنت کې هغه سره یم، نو دا زما ضمیر نه مني. بس جنت کې خو چې ته را سره، هغه جنت به څه کم چې ته را سره نه. الله څونه مینه. او چې ته به هم بله ښځه نه کوې چې ما ورته یو دی یو. نو ابو سلمه ورته وایي، وایي داسې کار دی، دا یوه خبره به ومنو بله نه. وایي که ته مخکې مړه شوې، زه به بله ښځه نه، چې ته را سره یوازې په جنت کې، زه به ډېره ګزاره وکړم تر مرګه پورې بله ښځه ونه کړم. خو که زه مخکې شوم، ته بل خاوند و. د هغې وجه دا ده چې د سړي یوازې ژوند تېرېدل اسان دي، خو ښځې ته یوازې ژوند ګران. زه به ګزاره وکړم، زه به جهادونو پسې وګرځم، حضور پاک سره به ناست یم، خو ستا به بیا خو چې د کور نه لور خور وځي، نو بیا یې رور پروا کوم ځای ساتي. د مور او د پلار د وخت د پورې باچی چې مور یې وي، نو راځي بیا پلور کور ته،
او چې پلار یې وي نو بیا کور ته راځي خو چې پلار او مور راغلل خفه کېږه مرونه د خویندو خیال نه ساتي دا ور ډېر خطرناک راغی رونه بیا د خویندو پروا نه ساتي کل پروا نه ساتي لالچ یې په ذهن کې پروت یې لالچ دا خور خو په مانه د پلار جایداد اوس غواړي دا خو مانه کور کې حصه غواړي دا خو مانه د پلار په جایداد کې حصه غواړي بس صرف هغه په دوو څیزونو په چوری باندې او په اخترونه یې دوکه کوي چېرته زړې د چیټ میټ جامې والې چېرته په کال کې یو جوړه والي او چېرته اوړه معده کې او هغه ډوډۍ موډۍ په دې ورځو کې او دا چوري ده او چېرته اختر کې ولا یو رکوټې ټیمګي یوسي او چېرته داسې یو 200 تېره روجې ولا یوسي وایي دا د لور خور حق دی د لور خور حق دی که نه هغه هم په لاره نیولي دنیا ته یې ښایي دا د لور خور حق لور خور حق جایداد کې دی ورکا لور خور حق دی د پلار په کور کې دی ولی ورکا که پلار دی ظلم هم کړی دی نه یې ورکړی غاله خلاصه که درته غم خادي ورسره نه کوي لور خور سره بس یاد وساتئ خور او لور ډېر عجز شی دی ډېر عجز شی دی مه خورئ د خویندو حقونه مه خورئ د لونو حقونه ورکړئ لونو د خویندو د خپل حقونه ظلم مه کوئ د خویندو سره او د لونو سره جاتی ورسره مه کوئ زنانو سره نو بیا کور ته غریبه نشي راتلی یا خو اس ته بله وخته کړه پلار کور د دیو اوس په اس ورلی بل کوي بله وخته وته د بل جنۍ بل کور نه جنۍ راله بس اوس بادشاهي د هغې ده زین کړی است هغه پې ناسته را کېناسته پې خور څوک څه کوي بیا لور څوک څه کوي غریبه چې ته راشي هم د شپې ورته هغه روندارې ورته تندې را پړسوري او خاوند ته شل خبرې وکړي چې دا په کور کې بیا ترې ځای ختمې بس د پلار د ژوند ده او چې پلار یې ملا انصافداري او مور انصافداري نو بادشاهي یې ده دا کور خو د دی و دې کور کې خو دې جنۍ خلپوسې کړی دي دا خو د دې د پلار کور و دا خو د دې د مور کور و دې کې خو دې خلپوسې کړي دي د دې پلار او مور خدمت خو دې لور دې کور کې کړی دی د دې رونو دپاره خو دې خور جړلی دي چې خدای مونږ له رور راکړي دې خویندو د تا ماشوم په غېږ ګرځولی دا خپل رور پوزې وله دې خور پاکې کړي دي دې خور دا ماشومان دا رونه لوی کړي دي دا کویدن وله دا خور کړې ده وله ګرځېدلې ده دې واده کې خو دا ګډه شوې ده منډې دې والې دي نن خور لاړه تباه شو بس هلکه رښتیا ویمه که غلطه ویمه زما وطن دی زما کلی دی زما ملک دی زما قوم دی مولیان هم په دې غم کې اخته دي او امیان هم پکې اخته دي ټول په دې غم اخته دي نه تې مولا خلاص دی او نه تې امي خلاص دی نه ته شیخ خلاص ته او نه ته ګیرخریلی خلاص دی نه ته تبلیغي خلاص ته او نه ته پیر خلاص ته او نه ته بل خلاص دی بعضې به داسې چې هغه د لور ښکری به یې نیولي داسې ډوډۍ به کېږي او روان به دا څه کوم دا د لور خور حق دی که هیت بې خونده د لور خور حق دی ته وایي د 500 د 400 روپو چوري او یو جوړ هم نشته هم ختم شي پخوا به مشران یاره خو پخوا مشران هغه سپینګیري مشران خلکو والا خدای د خورو سره وکړه هغوی د لونو خیال ساتلی هغوی د خویندو خیال ساتلی دی اوس نشته د خور او لور خیال نو ورته څه وایي ابو سلمه دا ګوره زما خبره ذهن کې چې زما خبر اصلاحي وي خفه کېږي ما د لور پوره حق ورکوي او د خویندو پوره حق ورکوي زه وکړه دا غریبه ده خاوند ته سترګې اوچتې شي سسخره او پاخې ته سترګې اوچتې شي ما کره پلار راغی او ته ګوره زهریږي ده لور خو نعمت دی د خدای دې خو چې د لوی کو بس د بل شو بیا په مور هم سترګې راوباسي او په پلار هم سترګې راوباسي دیمه بیا نشي خوري به ستا او سترګې به د باندې راوباسي او لور به په پردي کور کې اوسېږي ډوډۍ د بل خوري جامه د بل د لاس اوچتوي نو د خاوند نه مخکې مور او پلار ته دعاګانې او چې په مور او پلار سخته راشي والله که انګور او زوی د په کار راشي دا لور به د راځي جامې بدلوي دا به راځي او جامې به د استري کوي او دا به راځي او د پلار او د مور خدمت به کوي د قلو د مور او پلار خدمت کوي لې ته ګوره بې لومړي ته ګوره بې زوټي ته ګوره دې زمانه کې خلک وایي ماله زوی راکې ټیک ته بس یو وارث دی وارث دی بهتره خبره ده د خدای نه وغواړئ زامن چې خدای نیکان ورسره وایي نیکان و نعمت او رحمت د لور دی بس لور به راځي جامې به دلی ځي خدمت به دې کوي وجود به دله صفا کوي قسم دې یو 2-3 کاله مخکې که سړی به مړی و که جمدی وی یو ځای ته چا بوتلی ومه نو بیا ما ته دلته یو سړی کټ کې پروت دی دوا ورته وکړه
هو پورته ور پټې نه غوندې کولو. یو سړی په کټ کې پروت، اوس ما نه هېر دی چې 20 کاله او که 13 کاله وشوي دغه کټ کې پروت. دقسې غریب نه لاس خوځولی شي او نه پښې خوځولی شي او سترګې یې لقولې وي دا لور کره پروت دی، لور یې خدمت کوي. دقه لور کره پروت 20 کاله او 13 کاله لور پلار سنبالول اسان کار دی. ډوډۍ پردی خوري او دعاګانې به تا ته کوي، لاس به خدای ته پورته کوي، ورونو ته دعا کوي. دا روان رور دی، روان رور ته دعا کوي او ورونو ته دعا کوي. پړې ورسره ستړي شوي. زما رونو خبره مې دې پورې کوله چې هغه ابو سلمه رضی الله عنه دې خپلې بیبي ته وایي دا یوه خبره به دې ومنم، زه به ستا نه پس د مرګ نه پس بله ښځه نه کوم، خو تا ته اجازت دی که ته بله خاوند کوې، ځکه چې تا ته به ژوند ګران وي بیا د ما نه پس. لور خور چې د کور وځي بیا رونه خیال نه ساتي، دونه محبت دی. چې روان شو هغه د ښځې رونه وغیره رالل، دا تا به یې نن خرڅه کړې دس ځه چې ته کوم خوا ځې، کله حبشې ته بوځې او کله مدینې ته او کله یو خوا کله بل خوا. نو غریب یې تیسار کړو د اله ور الله سونه د مینې ښځه وه او پاتې شو. دې ته صحابه وه. هله کوئی صحابه داسې مې قسم په خدای کې دا دنیا راغونډه کې دا دنیا که د صحابې د فدوړې ته ورسي د هغې تربیت کړې چا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د چا غېږ کې لوی شوي، د چا سترګې پې لګېدلې. هغه انسانانو مسلمانان خو څه کې انسانیت پکې د هغې د الله سره جوړو، هر کار به د رب العالمین دپاره ښه د پاتې کېږي پاتې دي خو چې الله خوشحاله شي، د الله رسول خوشحاله شي. لا چې لاړه هغه د خاوند د ابو سلمه قوم راغی، یو ماشوم بچي یو سلمې نوم ماشوم بچی ډېر ښایسته او ښکلی، هغې راغه هلک یې ترې واخېسته د دې ښځې نه، وی تاسو زمونږ د رور بۍ نه جینۍ په ایساره کړه، هلک زمونږ کې هلک هغوی بو. دا غریبه به پریشانه او چې خدایه د مینې خاوند هم لاړ او بچی هم لاړ، ټول ورځ به یې جلل، د مکې غرونو ته به وخته او جلل به هم بچي پسې او هم په خاوند پسې. نو یو ځل پې د چاره هم راغی، نو لاړ پرونو ته یې ولوي چې تاسو ولې په دې مظلومې ظلم کوئ؟ تاسو د دې د خوشحالۍ دپاره وایئ که د ځان وره چې دا خپل خاوند سره خوشحاله ده او په مدینه کې خوشحاله ده، پرېږدي دې چې ځي ول. دا وی ړې نرم ټول ورځ جاړي غریبه، وایي ښځه به ځي دی. نو بیا د خاوند قوم پسې لاړل، وی راکړې دا ماشومه، بس ښځه هغوی اجازت ورکړه، نو ماشوم یې واخېست دی له یې ورکړه، لاړه مدینې منورې خپل خاوند سره خدای یو ځای کړه. ښځې څونه الله واغېسته، خاوند سره ګرځي چې الله خوشحالي، مور دې هم پاتې، رور دې هم پاتې، پلار دې هم پاتې، خو چې الله خوشحال. او خاوند ته هم ګوره، نو خاوند دې بیا شهید شو په مدینه منوره کې، او دا ام سلمه چې پاتې شوه نو خاوند پسې خفه و، د مینې خاوند دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم کره راغی، وی ما ځان تیار کړی یو 2 ښځې نور هم ناستې وې، مې زه به نن داسې د خپل خاوند پسې ویر کوم ویر جړه چې خلک به د هغې بیا قصې کوي، زما د مینې خاوند لاړ. وی چې رسول الله مبارک راغی، هغه نورو ښځو ته یې وکتل، وی ما ته یې غږ ونه کړ، راته یې واوروله. وی هغې 2 ښځو ته یې وی چې د کوم کور نه 2 ځله خدای شیطان شړلی دی، نو تاسو بیا شیطان را دننه کوئ ورته. بس وی زم چپ شوم. وی ما ته ام سلمې یو دعا درته ښیم دا وایم، اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خیرا منها. خدای مال په دې مصیبت کې اجر راکړي، او خدای دا مصیبت مال په بهتر شي بدل کې پروردګار، په خوشحالو یې راله بدل کې. مصیبت کې دقه وایي. وی ما وی چې الله دعا خو د پیغمبر مبارک د خولې ده، ویم به خو د دې نه بهتر به کومه خوشحالي وي، ما نه په غټه خوشحالي خپل خاوند لاړ. نو د مطلب یې دا دی د پیغمبر مبارک کې خدای بهتر خاوند درکړي، نو د ما د خاوند نه بهتر خاوند به بل څوک. وی دعا مې وکړه، وی الله پاک ماله د خپل خاوند ابو سلمه نه بهترین خاوند راکړه. داسې خاوند چې په دنیا کې د چا نشته، هغه څوک دی؟ هغه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، د حضور پاک نکاله خدای رسول. هر کار چې کوي ورو الله دپاره کوي. بس الاله چې کې الاله او چاړه پې راکاږي، که دې ووایي چې دا د الله په نوم الالومه زغفراوت الاله شوه، او که دې ووایي چې دا د آدم علیه السلام په نوم، د ابراهیم علیه السلام په نوم، د رسول الله مبارک په نوم، یا د بل چا په نوم، مرداره شو. صرف دا بسم الله به وي، ثواب بخه بیا چې چاته دې خوښوي ثواب یې بخه، خو د ذبح الالې په نوم به وخت کې به څه وی؟ بسم الله.
والله اکبر. الله پاک منخته چې تیوی پیغمبر مبارک وي مکوي، مخکې نه صدقه کوي او خیرات کوي. الله سره جوړې مکوي چې خدای که دا کار دی وکړه نو زه به دونه شی مې ومانم. نه زه که دا زوی دې جوړ کړه زه به ګډه لالو. مونږ خلک دا منښتې کوو که نه کوو؟ دا مه کوئ. حضور پاک وایي چې خدای څه مقرر کړي مقته کېږي، خو د منښتې په وجه د بخیل نه خدای یو شی راوباسي. هسې نه ورکوي نو د بخیل دی نو منښتي وکړي نو شی ترې راوباسي. منښتې مه کوئ، منښتې په شریعت کې ښه نه دي، خو که دې وکړه بیا به یې خامخا پوره کړې. نو که مصیبت راغی نو هسې خیرات وکړه. خیرات سره الله صدقې سره مصیبت خدای پاک رد کوي او الله لره کوي. صدقه وکړه، خیرات وکړه، خدای سره جوړه مه کوه که خدای دا زوی دې راله جوړ کړو زه به بیا ګډه لالو. خدای زوی دې راله جوړ کړو د اغوا به او چې کله منښته وکړي که نه چې کار یې وشي بیا خدای سره هم دوکې یا مونږ ته راشي یاره ما خو دا منښته کړې وه چې که زما دا زوی جوړ شو نو زه به د هغوی یې لالومه. نو که اوس د دې هغوی پیسې جومات کې ورکړم څنګه به نه هغه وخت به دې جومات کې ورکړی وې که نو زه خو پرې پوهېږم. ما ته استاد جي وایي چې دا د هغوی دا پیسې جومات کې ورکړه د جومات کې به نو هغوی په 2 لکه روپۍ خرڅېږي او 20,000 روپۍ 10,000 جومات کې ور جوړو. نه ته خو ستاسو فطرت معلوم دی د خدای شان. دیګ به پخومه بیا څه وایي یاره ما خو دیګ ویلي نو اوس به څه چل کومه دا پیسې جومات کې ورکړمه نو دیګ کې ښه بمبار پخی که نه نو 15,000 روپۍ رې پرې لګي او جومات کې 2,000 روپۍ ورکړي او بیا څه وایي زه به ترې خورم. نه به ترې خورئ، ته به ترې نه خورئ، ستا بچي به هم ترې نه خوري، مالداران به هم ترې نه خوري. یاره که زه پکې داسې یو سیر روجې ور واچوم نو بیا سیر پکې ور واچې سیر پکې ور واچې پورا دیګ چې سمندر یو دانه به ترې نه خوري پګیانې به نه کړې. یاره جي ما خو دیګ باندې خوږ به پوخ کړم. خوږ څه دیږي څه خوږ ولې پخې مضبوطه غوښه پکې واچوه، چنا اوسه پکې واچوه چې په عرف کې کم دیګ پتېږي نه هغه دیګ وکړه. بیا موږ نخرې شروع کړو چل ول خدای سره کوه نو منښتي چې م کې د چا په نوم به کې د الله په کلي وایي د پیر بابا په نوم منښته، د کاکا صاحب د بل بابا نیک سړي په نوم هر سړي تباه کړل، بلکې منښتي عبادت ته د الله په نوم به کې چې د الله نه علاوه د بل چا په نوم دوټه کافر شوې. کار به د الله دپاره کې هجرت لوی سفر دی دا به د رب العالمین د رضا دپاره کې. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من کانت هجرته الی الله ورسوله چې هجرت الله او د رسول دپاره وکړه نو هجرت الله او رسول ته مقبول، او که هجرت دا چا دپاره وکړه من کانت هجرته الی دنیا دپاره وکړه چې زما او په مدینه کې پیغمبر علیه السلام خلکو ته پیسې ورکوي غریبانانو له یا جهاد غنیمت پی مونږ له په کیسه راکړي یا بل څه د دنیا مقصدي وي یا ښځې دپاره هجرت وکړي چې ښځه به وکړم ښځې دپاره هجرت وکړي. نو رسول الله مبارک فرمایي فهجرته مردود الی ما هاجر الیه مردودة الی ما هاجر الیه هجرت لاړه او برباد شو. نو هجرت به هم د الله دپاره کې بندله هر کار چې کې الله دپاره کوه. یو نیک سړی داسې شیخ الاسلام غوندې صوفي د ده په علاقه کې ونه وه نو خلک به تل هغه د اونې نه به یې بچي م غوښتل او تورې به یې مو سره وې ځاندولې. زموږ په دې وطن کې پخوا به خلکو دا چلونه کړو زیارتونو سره به یې بوسیالۍ تړلې زیارتونو سره پخوا وی دا وی څوک نه پټوي د زیارت خلک خیال ساتي څوک نه پټوي جومات نه غلا کوي او زیارت خیال ساتي. نو صوفي صاحب دا چلو که چې تبرګي یې په اوږه کړه او لاړو وه یو سړی وله مخې له ورغله دا شیطان و د انسان په شکل صوفي صاحب څه کې یاره دې ونې لازمه او څوک راځي بچي ته غواړي او څوک د بیمارۍ دپاره څوک څه کوي او څوک څه کوي او ورځم او پرېږدم یې نه دا ونه وه هغه شیطان ورته وي خو د انسان په شکل کې وي داسې کار دی ته څه کوې پردې ونې وې څوک به د سره جګړه وکړي نه یاره پرېږده مړه به دا شرک دا ختمو وی ګوره مهرباني وکړه ته خپله نیکي کوه ته په دې مکلف چې خلک د ګناه نه منې کې خلکو ته ووایي چې دا ګناه ده دا مه کوه ونه څه دپاره وی اوس به څوک راپاسي هغه به وي مې وهه نو جګړه به جوړه شي پس هر څه چې کېږي توپي صاحب به ته وی خو دا ونه وه او ته بیا وایې یو کار دا اونه خو یوازې لاندې خلک د لاندې څاروي نه ته سوري ته خلک نه سمږي
د فایدې کارم پکې شته خلک منې کا خیر دوی نه وام هغه وې مې اخره کې دواړه په جګړه شو چې په جګړه کې دا صوفي صاحب اوچت شو او هغه سړی د ځمکې نه راوپاو ته یو څو لتې وله په دې مازدیګر ورکړه ښې وډباو وار چې زه ونه وام او ته ما منې کې تا پلار به ما منې کې اخره کې سړی دی یو خبره خو ورکړه زه به څو دی والم ودې ډبوړم یو خبره وره وایي داسې کار دی چې زه به تا له 1 روپۍ روزانه در کوم 1 درهم بس د پلان کې تیږې لاندې ورشه او مهرباني وکړه دا ونامه وه مونږ ترې لاندې څاروي تړو مونږ یې سورې ته سملو او خلکو ته نصیحت کوه که نه صوفي صاحب چې د روپۍ نوم واورېده که نه وایي پیسه خو ښه شی دی که یاره وایي دا دې م خو وایي زبد په دې روپۍ ول خیراتونه محراتونه کوو او نه پیښه او خلک پیښه هر سړی په خپل قبر کې سملي او ریښتیا د ګناه کارم پکې شته او د نیکۍ کارم شته روپۍ خو ډېر عجیبه ده که یو پیر صاحب و ډېر نیک سړی او مریدان ورسره جذبه کې راغله پیر صاحب له چا روپۍ ورکړې وه نو پخوا روپۍ ډېره قیمتي وه درهم نو هغه په دې پټکي کې منډلې وه جذبه کې راغلل د خدای په ذکر ته په غوبل شو سره ناګهانه ته یې هغه روپۍ پرېوته اوس خدایه که دا غوبل پرېږدم او دې روپۍ ته ګوتې کوم خلک ګویا څه ته جذب و ته خدای په روپۍ پوهېږې مونږ خو ته په ځان نه پوهېږې د خدای ذکر ته نو صوفي صاحب وایي درهم که بر سر داشتم بگذاشتم مریدانو ته وایي چې عوام پوه نه شي هغه درهم چې مې سر کې ورغو امې وغورځاو یو مرید ول آواز ورکړه ای پیر من هیڅ غم نکن دریافتم پیر صاحب سوچ مه کوه شي مې اوچت کړی دی روپۍ اوچته کړې ده روپۍ چې راشي بیا مونږ ورته نه ټینګېږو د خدای جان دی هېڅوک ورته نه ټینګېږي بیا روپۍ ته او پیسې ته نو صوفي صاحب وایي چې روپۍ به راکې اتېږي وایي که نه وه چې بیا سبا وهونه ډېره سړی چې لاړ رښتیا تېږې اوچته کړه روپۍ پرته وه تبرګې کور کېښود سبا بیا وکړه بیا روپۍ پرته وه بس یې ورته روزانه ورته د تېږې لاندې روپۍ درهم په ملاوېږي درهم ډېر شی دی بلو چې لاړه او تېږې اوچته کړه 1 روپۍ نشته خو روپۍ سې خو نن رانله تبرګي ته یې ګوتې کړې او زه مداونه وام چې هغه ځای له ورسېد بیا ورته هغه سړی مخې ته راغی وایي څه کې وایي دا ونه وام نه یې پرېږدمه وایي ستا پلار یې هم نه شي ویل ویل شی بل ورځ مې برابر کړی نه دی دا تبرګي دی مازدیګر نه راوبرو ته خوښه بس په جګړه شو چې اوچت شو دا صوفي صاحب اوچت کړ ځمکې ری راوبغاو او ښه یو سر ورپېنځه ټوپې پې ووال دی بیا روان شو بیا ته تبرګي واخېسته خو یې ته وغورځاو بیا یې وپرځاو یو څو ټوپې پې ووال سړی ورته ویې لکه ته خو نن ډېر دروند یې ویه بل ځل خو چې ما ګوتې دروړې ځمکې نه مې راوبغولې او نن خو ته په ما زورولې ما له خو دې بیخ ووایسته تباه دې کړم دا ولې او ورته ویې بلو چې ته روان وې د خدای دپاره روان وې او نن چې دې روپۍ له روان وې درهم بند شوی دی د سره د خدای مدد و نن د خدای مدد د زره نشته حقیقت دا دیرونو کم کار کې الله لکې د رب العالمین مدد بر سره شامل حال او چې د الله دپاره نه کې د خدای مدد بر سره نی زه د طالبانو ته مې زموږ په کتابونو کې دا حدیث ولې راوړ طالبانو ته هم چې ګورې علم کوئ په دې نیت مه کوئ چې ما نه به غټ ملا جوړ شي او سبا به په مدرسه کې تنخوا له د مدرسې څه تنخۍ 4-5 روپۍ بیا امام به شم د امامتۍ به څه تنخۍ او سبا به مې خلک قدر عزت کوي دا ټولې خبرې به وروستو کې میخه چې خلک کوي څه دپاره اخلي پوهېږو سوټې ورسه راسې څپیا کې راځي شملې ورسه راسې بې څه راځي علم د الله د رضا دپاره حاصل کې عبدالله ابن عمر وایي من تعلم لغیر الله فمأواه جهنم کوم انسان کې علم د الله دپاره نه او د دنیا دپاره حاصل کړ د ده ځای دوزخ دی د طالبانو ته مې چې ګورې علم کوئ په دې نیتو کې چې دا د الله او رسول دین زده کړم او بل ته ورسو په دې نیتو کې چې د عوامو ته تقریر وکړم د عوامو اصلاح وشي عوامو ته دین وښیم چې عوام په نیغه لار شي دا فکر مه کوئ ډوډۍ به خدای درکړي مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه زموږ د دارالعلوم دیوبند بانی مبانی دی ډېر لوی شخصیت دارالعلوم دیوبند بنیاد دې سړي ایښودو مولانا قاسم نانوتوي 50 روپۍ تنخوا وه
50 شی دی. نو د بهار لوی په هندوستان کې لوی ضلع ده، د هغې بادشاه هغه وخت سره هغه راغی او ما مدرسه جوړه کړه، ما سره به ځې، ما مدرسه جوړه کړه او ما سره به ځې، 50 روپۍ تنخواه وه او زه به تاله 100 روپۍ درکړم. وی ښه تنخواه دپاره به زه دا مدرسه پرېږدم او بل خوا به ډېر سخت پې غوسه چې او خفه شو. د اکثر خپلو طالبانو ته ویم که خدای پاک د علم درکړو عالمان شوې او ته یو ځای کې ښکلی ستا درسي او طالبانو ته دین ښې او بل څوک راځي دې نه زیاته تنخواه به در کوم، په تنخواه باندې ځه بلکل به نه، ډوډۍ به الله در د ایمان ساتئ چې روزي او رزق او عزت دا د رب العالمین په لاس کې تزیل کې واچوئ. بس دې کې دویمه خبره بړه کې مه راولئ. نو هر کار د الله دپاره، حج چې دې څه دپاره؟ الله دپاره. عمرې له دې څه دپاره؟ الله دپاره. ناجي جماعت خلک حجي صاحب و، نن سبا چې حج ته خلک ځي او چې راځي نو ایرپورټ ته کیمرامین راوستي او لوی اګري نګري او اله ګوله د تصویرونو او باسي او په فیسبوک ورکوي. یو سړی حج ته تللی د هغه نوم سرټیفیکټ نه و، خلکو نوم یې داسې بل خراب غوندې و. نو چې راغی نو خلکو بیا ورته به نوم اخېسته، وایي ما دومره لکه روپۍ ولګولې تاسو اوس هم ما تاجي صاحب نه وایه، هلک را تاجي صاحب ووایي. اجر یې درته یا څوک ووایي یا نه، الله دپاره. ډېر خلک عمرو له په دې نیت ځي، هر چا ته اورئ، هر کار عمرې له ځه، روژه مې هلته یي، اعتکاف مې هلته یي، خلکو ته ورونه کوي چې زه ډېر ښه سړی م او ډېر عمرو له ځم او ډېر حجونه، هر څه ډېر باندې غورځو. هر کار به د الله دپاره کوې، د ریا دپاره به نه کوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د رمضان روجی من صام رمضان ایمانا و احتسابا، مسلمان بمی او روجه به د الله دپاره نیسي. لیلة القدر من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا، د الله دپاره زه مسلمان یم او د الله دپاره، نو بیا به دله خدای ګناهونه معاف کړي، غفر له ما تقدم من ذنبه، الله به د ګناهونه معاف. مونځ کې الله دپاره الله راضي شي. تسبیح لرې پټې اړوه، چاته مه ښایه، ذکر کې پټ کوه، حج ته ځې عمرې له ځې چاته غږ مه کوه، د الله د رضا ده. صدقه ورکې د الله د رضا دپاره. ما د پرون هم لږې پیسې چا راوړلې، ما ورته تپوس وکړم، وایي دا جومات مدرسه کې ولګوه. ما یې ښه، وایي ګورې زما نوم وانه، دا زما کور والا زنانه را کړي دي او دا مې تاله راوړي، زما نوم به بلکل نه اخلي. ما یې نوم اخېستل خو ښه خبره نه ده. ګوره داسې خلک نوم به بلکل زما نه اخلي، چاته به غږ نه کوي چې دا چا راوړي او چا را کړي. دا هوښیار انسان. یو بل ملګری دی پینډی کې، الله دې خوشحاله کړي، کله کله مدرسې له یا طالبانو له پیسې راولېږي. ما ته وایي ګوره زما نوم وانهلې، هسې موږ ته دعا کوو زما نوم بنالې، پټه څه ده، بل چاله نه ورکوم، پټه څه ده، هېڅوک یې خبر نه شي، یو ته رب العالمین خبر شي. بعضې خلک یې مدرسې له پیسې راوړي او ورته رسید لیکي، نه رسید نه لیکم، هسې خو رسید ولیکه چې موږ سره یو ریکارډ کې راشي که نه، ښځه ولیکه، څه نوم ولیکم، د الله بنده نوم ولیکم، بس زه الله له ورکوم چې یو الله خوشحاله شي او یو رب العالمین ورباندې راضي شي. نظام الملک توسی بادشاو نو یو ځل ورته د خپلو دغه ووې د وزیرانو هغه مدرسې جوړې کړې وې، ډېرې لکه اوس سکولونه جوړېږي، هغه زمانه کې مدرسې وې دیني او تنخواګانې به یې ورکولې ټولو استادانو عالمانو له. چا ورته وې دا مدرسې خو تا جوړې کړې دي، خو په مدرسو کې څومره چې طالبان سبق زده کوي، ګورې د خدای دپاره نه کوي، څه دپاره کوي؟ دې له کوي چې زه به عالم جوړ شم، قاضي به جوړ شم، پروفیسر به جوړ شم، دا به شم، په تنخواه به علم. وایي ښه، وایي که دې له کوي بیا دا دونه په بجټ کې زما په لکونو روپۍ چې خرج کېږي، دا ولې خرج کوم؟ زه خو صرف د الله دپاره کوم. وایي بس خلک ټول د دنیا له لګیا دي، خپل لباس یې بدل کړي چې څوک به نه پېژني، او ښار کې چې لویه مدرسه وه هغې له ورغې چې زه خو دا خرچه کوم او بجټ کې پیسې ږدم دې دپاره کوم چې دا خلک د الله د رضا دپاره علم حاصل کړي او الله به هم نه خوشحاله شي. او چې دنیا له کوي نو بیا د تجارت ولې نه کوي؟ چې راغی مدرسې ته ننوت، یو هلک کتابونه یې ترخ کړو، بچې څه کوې؟ وایي زه علم حاصلوم. وایي سره پلار مې قاضي دی که نه، چې زه علم حاصل کړم چې ما نه هم قاضي جوړ شي، تنخواه به وایي دا خو ګوره دنیا له لګیا دی. بل نه یې تپوس وکړه څه کوې بچې؟ پلار مې استاد دی، چې زه علم حاصل کړم زه هم استاد شم، تنخواه.
بل نه پلار مې پلان کې دی کې مفتی دی سرکاري غټه تنخواه لي نو چې ما نه مغه جوړ شي کړ او چې چا نه به تپوس کو د دنیا دپاره هغوی خو نه پېژن چې دا بادشاه دی په زړه کې سوچ وکړه چې زه خو د خدای دپاره لګیم مدرسې مې جوړې کړې زه خو چې تنخواګانې ورکوم د الله دپاره او دوی خو دنیا له لګیا دي نو چې دین زده کوي او د دنیا دپاره یې زده کوي نو زمینداري دې کوي دنیا تجارت دې کوي بل څه دې کوي او پولیس کې د نوکران دي بس مدرسې بندوم د نن نه پس استقرار شم اډر به وکړم آرډیننس به جاري کړم چې ټولې مدرسې بندې ځې چې دنیا ګټې په دنیا وګټې چې په لار راته دی دروازه کې یو هلک ناست و کتاب یې کته بچې څه کې هغه هلک ورته وایي باباجي ما سبق ته پرېږده بچې او تپوس ته نه کوم ورشه محتمم صاحب نه تپوس وکړه ما خدای ته وګوره سبق ته پرېږده بچې میلمه مه کنه یو دوه ټکي تا نه تپوس کوم محتمم نن تا سره مې کار دی الله باباجي در ووایه شابه سبق نه مې وباس نو هغه ورته وایي چې بچې سبق څه له وې وایي باباجي څه له ویم دا د الله دین دی زده کوم که نه د پیغمبر مبارک حدیث دی زده کوم نه څه له زده کې دې دپاره چې الله راضي شي د الله دین دی چې دې زده کړم امت ته ورسو ګوره علم مقصد دا د خدای او د رسول کتاب زده کړم د پیغمبر میشن دا چې دې زده کړم او بل ته ورسو خلک دینداره شي بچې ما پېژنې زه د دې وخت بادشاه یم نظام الملک نوم مې دی توسی دی لقبو او ما ته چا وی چې مدرسو کې خلک د خدای دپاره نه لګیا دنیا له لګیا دي نو ما وی اورېږه معلومات اخلم نو ټول بچي مې ولیدل هر یو د دنیا دپاره لګیا دی علم حاصلې خو دنیا له پیسو له نو ما نیت کړی چې دا ټولې مدرسې نن بندوم خو یو ته مې ولیده چې ستا مقصد د الله رضا ده نو ستا بچې صرف ستا د وجې دا مدرسه نه بندو فیصله مې بدله کېدای شي بله مدرسه کې یو کسي او د الله رضا لي بله کې یو کسي د الله رضا یو هم ډېر دی یو کې ته یو هم د دې مدرسې نه مولا جوړ شوې او د الله د رضا دپاره شي او نورو مدرسو نه یو طالب هم د الله د رضا دپاره شي بس دا هم ډېره ده د هغې هلک نه خدای څوک جوړ کړل امام احمد غزالی رحمت الله علیه زه ویمه ډوډۍ مونږ له خدای څونه راکړی نوره به څونه کوو اوس مې دا خبره کوله هلته ملګري ناستو بیا مونږ خدای ډېر خوشحاله کړو مونږ له الله ډوډۍ راکړه مونږ له خدای کورونه راکړل مونږ له خدای بچي راکړل مونږ له خدای عزت راکړه مونږ له الله لوی صحت راکړه نور به څونه ژوند دی زموږ په دنیا کې اوس الله راضي کې په بچو علم وکړې دې دپاره ډوډۍ نه ډوډۍ به خدای ورکوي ښه به ورکوي چې الله راضي شي بس قرآن پې زده کې حافظان ته جوړ کې چې د الله او د پیغمبر راوړلی شوي دین په دې امت کې خوش او د مدرسو د عالمانو بد مه وایې کمی کوتاهی به هر چا کې وي مه وایې بد الله مه خفه کوي الله راضي وساتئ او چې کوم عمل کوئ که صدقه کوئ که نیکي کوئ که ذکر کوئ که مونځ کوئ که روژه نیسئ خلکو ته مه ښکاره کوئ حج کوئ عمره کوئ مقصد صرف او صرف الله رضا او چې نیت څونه اعلی وي نو هغه اجر هم زیات دی وانما لامرئ ما نوی جومات ته دی دا نیت وکړه چې جومات ته ځم تخیري پخي لاس به ځم چې واپس راځم پخي به راځم چې جومات ته ځم سر به ښکته وړم چې په ښځو مې نظر ونه لګي او چې جومات ته ننوځم خیق کو بدن نه کو او چې راوځم نو ګسه به وباسه او هغه دعا د تلوب ور دننه کېدو به مې او د راوتو به مې او چې مانځه له ورشم څلور رکعته نفل به م کو او جومات کې به اعتکاف نیت هم کو نفلي او څلور رکعته نفل به وکړم بیا چې خلک ناسي سلام به م پې واچو او چې مونځ وکړم نو بیا به د هغې نه په سنت وکړم نفل به م وکړم او بیا به راوځم چې روان شوې جمع ولاړه او هېڅ دې مو نه کړل صرف جمع دې وکړه لیکن د دې ټولو نیتونو ثواب او اجر به دله خدای پاک ده او چې د کوره ووتې یو عارض پېښ شو ده جومات ته هم نه رسېدې څه مسله پېښه شوه واپس کور ته رالې ښه ته داسې شرعي مسله یادې ګوټ شوې شل کړې په لاره پرېوتې مثلا خلا نړۍ د دې څومره نیتونه دې کړي وو د دې ټولو اجر او ثواب به خدای پاک کړي ښه نیت کوئ ښکلی نیت کوئ نو اجر او ثواب به رب العالمین ډېر درکوي که خیر انشاءالله زما په دې خبره خو پوه شوې که نه تاسو ته هم ویم چې څوک زما دا بیان اوري ټولو ته ویم او ځان ته هم ویم چې الله مونږ له د الله د رضا د عمل دپاره الله د رضا نیت راکړي او د ریاکارو نه هم الله په امن او امان وساتي
دعا وکړئ الله ته زموږ نه راضي شي، الله ته مو د فتنو آفاتو له امن و امان کې وساتي. بای دوستان دي پر بیماران دي، د چا په کورونو کې بیماران دي او رنځوران دي، دعا وکړئ چې الله وله روغ صحتونه ورکړي، الله وله عافیتونه ورکړي، الله نیک عمل او صالح حلوي کړي. او چې څومره بیماران دي په دې مجلس کې دي، په کورونو کې دي، په هسپتالونو کې دي، الله ټول له روغ صحتونه او عافیتونه ورکړي. څومره مردگان وفات دي الله یې ټول وبخي، الله یې د ټولو د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او وارثانو له دې الله صبر ورکړي. الله ته زموږ نه راضي شي، خدای زموږ نه نیتونه ستا د رضا دپاره کې، او که زموږ نه نیتونو کې څه فرقونه راغلي، غلط نیت راغلی، شیطان وسوسې جوړي، الله موږ معافي غواړو، موږ ماته معافي نصیبه کړي. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.